ستا ښکلا ته مې سلام دی شین اریوبه او څومره لوړ د ستا مقام دی شین اریوبه او رب درکړي ښکلاګانې سینګارونه منظره دې په هر ګام دی شین اریوبه او تا ساتي کوي د سر په بدلوي تا ساتي کوي د سر په بدلوي او تریالی د هر یو ځوان دی شین اریوبه او اریب شاه وایم زمري د غېږ کې اوسي اریب شاه وایم زمري د غېږ کې اوسي په دښمن د خوب آرام دی شین اریوبه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ دوستانو په دې تمه چې روغ او جوړ به وئ داسې خط پاکالی کې به نغښتي وئ د شاعرانو بنډار دی په ننني بنډار کې را سره تکړه د ځاځیو مشر دروند چې تل د ځاځیو کام لپاره هڅې کړي دي او ډېر سختې یې ګاللې دي شپه او ورځ د دوی په خدمت کې اخته دی ښاغلی محمد انور صدیقي صاحب دی چې د کار سړی دی په رښتیا محترم او صدیقي صاحب سره بنډار لرو کیسې کوو او شعر هم ښه شعر وایي یو نیم شعر به هم ترې اورو صدیقي صاحب بنډار کې ښه راغلاست خیر اوسې مننه بسم الله الرحمن الرحیم د لویه بخونکي خدای په نامه اول قدم کې شوقي صاحب تاسو نه تاسې د ټیم ټولو ملګرو نه ډېره ډېره مننه کوم الله مو خوشحاله لره کامیاب او سرفرازه اوسئ او دویم قدم کې ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم لوی الله دې وکړي چې موږ ګران افغانستان کې تل پاتې سوله امن قایم شي خوشحاله اوسئ مننه صدیقي صاحب شعرونو سره خو مینه لري او لیکي یا که اول قدم کې یو شعر دوستانو ویلې نه ځکه چې د شعر یو داسې نړۍ دی چې زه ډېر ځله په د مجلسونو کې میلي دي که ادبي بنډارونو کې چې که هر څوک شعر ادب ته ځان وچوي انشاءالله هغه نه سړی جوړېږي ځکه مور پلار حقوق به وپېژني ټولنې حقوق به وپېژني او ډېر زړسوانده وي اجتماعي نظر ورسره وي نو ما خپله د ازادۍ راډیو سره تقریبا 14-15 کاله رابطه وساتله ادبي ټوټې مې استولې نورو شاعرانو شعرونه مې لیږل بالاخره هغې کې ما جایزه اعلان کړې وه جایزه مو خپله کړه نو هر وخت مو ادبي بنډارونو کې ګډون کړی دی نو بیا دغه منپکې په هغه کې پروسې کې ما ډېر کار کړی تقریبا په 2 ولایتونو کې نو ما اکثره وخت کې اوس خو په لاس کې چې نه لرم ده په تن تاسې مخامخ شو خو وخت کې مې سوچ کولو ما به وی چې د مین په باره کې چې هغه هر وخت دښمن ته په کمین کې ناست دی نازوانه شی دی ما به وی چې هغیارو دې کرلي دا غمونه پاکوو او چې هغیارو دې کرلي دا غمونه پاکوو د خاورې خدمتګار یو موږ مینونه پاکوو او د مرګ سره د لوبه به زمونږ په د خدمت کې د لوبه به زمونږ په د خدمت کې ډاګونه به تر خلاص کړو سرکونه پاکوو او بیا داسې څو بیتونه و چې تیرو خزانونو ته بهار یم تیرو خزانونو ته بهار یم زه د دې ټولنې خدمتګار یم او داسې نوره هر وخت ما به نو ډېر دغه خطر هغه سره مخامخ وو او د وګړو نه د چا به چې پښه لاسه ورکولی بې لاس یا کوم همدومره غړی نو اکثره وخت کې مې دغه زوی ته ډېره توجه وه نو هر وخت کې مې ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ګډون کولو او هغه به مې اورېدې ډېر به مې د دوستانو شعرونه اورېدل موږ خو دومره په شعر کې تکړه نه یو خو هغه شوق یې سره دی د تاسو غوندې دوستانو شعرونه به وي غزلونه به وي لنډې کیسې به وي ناک به وه کره کتنه به وه بس هغه علمي مجلس کې مې ډېر برخه اخیسته هغې نه به ډېر ما خوند اخیستلو او ځکه چې د شعر ځان ته یوه ښکلې نړۍ دی صدیقي صاحب که دا راته ووایي زموږ د سروې پرخه یا سپینه شګه چې ورته وایو په تیر نظام کې ایتانه راغلي وو سروې شوې وه د ملي پارک په نوم باید ونومول شي که نه اوسني نظام کې څه پرمختګ شوی دی
توجه ته شوی دی که یا همغه رقم پاتې دی؟ نو خبره خو دا دی چې تیر نظام کې خو رښتا سره زه خپله په سروې کې د مسلکي انجینرانو سره ملګری وم چې 6 کسه انجینران راغلي وو چې هغه د هرې برخې تخنیکي انجینر ورکې وو. نو د سپینه شګه په سروې پرخه د منډیر غرونه د موټنګۍ غرونه او د لریدار غرونه ټول مو په وکتل. هغه دوی معیارونه چې غوښتل دوی وی چې د ملي پارک چې جوړیږي هغه خاص معیارونه لري. هغه معیارونه دا وي چې لکه ژوي دي که نه، غرڅا دی، لیوه دی، سویه دی، مرغان دي، طبي نباتات دي، چینی دي، زیارتونه دي، سرسبزه ونې دي، محیط دی، خاوره دی. هغه ټول معیارونه په اوله ورځې کې پوره شول. نو دوی بیا پر مې ډاکې کړې او اسناد یې تکمیل کړل. موږ سره ژمنه وشوه چې دا به انشاءالله ډېر لږ وخت کې د متاسفانه چې تحولات راغلل، بدلون راغله او اوس د نوي حکومت دې په اړه به هڅه کوي، خو دا چې دی دوی اوسه پورې ستونزې لري، مشکلات لري، نظام نوی دی، امکان لري چې دغو شیانو ته دوی توجه وکړي. د عمل چې موږ په خپله جوړ نه کړو، لاسونه سره ویل نه کړو، نو پردي موږ ته نه جوړوي. امکان لري با احساس خلک شته چې همدغې ته توجه وکړي چې بیرته د ملي پارک خبره راوګرځوي او ملي پارک اعلان کړي. انشاءالله موږ به ضمني او نهایي کوشش همدا وي چې همدغو هغه سره چارواکو سره مشرانو سره خبرې وکړو تر څو چې هغه پروژې نیمګړې پاتې دي، هغه که د سړکونو وي، هغه که د ملي پارک وي، هغه که نوره معرب په برخه کې وي، صحت په برخه کې وي، هغه به تکمیلوي. لکه سبا یې مو ولسوالۍ ته غوښتي یو هم د سړک خبره دی چې هغه د احمدخیل ناریو پورې راغلی دی او دغه سړک نیمه مشوره دی. امکان لري دغه پروژه چې دی دغه وقع شوې دی، کیدای شي په لنډ وخت کې دغه د ملي پارک پروژه بیرته خدای پاک خپل ځای ته ورسوي. صدیقي صاحب، زموږ فعالیتونه تاسو څنګه ارزوئ؟ اوسني پاڼه خو تکیبوئ؟ ماشاءالله، الله مو بعد سترګو وساته. همدا ځوانان دي چې د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، همدا ځوانان دي چې انرژي لري، ځوانان دي دغې ټولنې هغه سپینې پاڼې دي چې هغه داغ نه لري، پاک سپېڅلي خلک دي. تاسې هلې ځلې چې موږ ګورو انشاءالله ډېرې ښې دي، ډېرې تیزې دي او ښه خدمات وړاندې کوئ. او د نوي نظام نه هم دا غوښتنه دی چې د 30 کاله کېږي چې په اریوب کې د ځاځي بابا ادبي ټولنه شتون لري، جواز هم لري، ادبي هڅې مغه راسه دوام لري. خو د نوو تحولاتو سره ادبي هڅې چې دي لږې څه پڅې شوي دي، کمزوري شوي دي. نوي نظام مشرتابه نه مو دا غوښتنه دی مسؤلینو نه، ولسوال صاحب نه او د ولایت مقام نه چې د شاعرانو لیکوالانو دپاره ښه زمینه سازي وکړي، سالون برابر کړي، سټیج برابر کړي او هغه څه چې دوی غږیز سیستم دی هغه برابر کړي او مطالعې دپاره کتابتون ورته برابر کړي تر څو چې دوی وکولی شي چې د خپله د سیمه شاعرانه سیمه دی، ښکلې ښایسته غرونه لري، په ښو ځنګلونو پوښل شوې دی، سندریزه سیمه دی، نو چې د اریوب ته نوره ښکلا هم ورکړي. تاسې فعالیتونه هلې ځلې چې دي دا د لمر په شان ځلیږي، یو ځلان د ستوري په شان ځلیږي. صدیقي صاحب، که دا راته ووایي کومې موجوده ستونزې چې دي لکه سرحد کې مو لرو، معرب دی او سړک دي، تاسو چې کومو کې شتون لرئ ټولې تاسو په سر دي، نو خو خیر بیا کوم پرمختګ شوی دی یا کومې نیمګړې پاتې دي که په دغو لږ رڼا ته واچوي؟ خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. ستونزې خو دا دي چې موږ خو د اریوب نه تنها د اریوب نه د مدخیلو ولسوالۍ چې هغه مو ځاځی کوم دی، ډنډي پټان، ځاځي میدان، ګردیز، کابل چې موږ ولسونه خواره واره میشتې پراته دي. یعنې د معرب ستونزې ما مخکې د نظام سره مطرح کړي دي. ډېر تاسې ګورو چې لیسو ته، د ابتدایو ته، متوسطو ته تعمیرونه جوړ شول. همدارنګه د صحت په برخه کې ما ډېرې هلې ځلې کړي دي چې موږ په ولسوالۍ کې یو مرکزي روغتون لرو او نوره فرعي کلینیکونه لرو. هغو کې دارو درمل مسلم پرسونل نو هغه ټول منظور شوي دي، اوس پورې دوی کار کوي. همدارنګه په قومي مسایلو کې ځوان کشر نه مو ډېر کوشش کړی دی چې موږ د خپلې سیمې خپل کلي باندې د علمي سنټرونه وګرځوو، ځکه موږ ته بغیر د علم نه، د تعلیم نه بله وسیله نه ده پاتې. موږ کوشش کوو
او کړی ما دی چې مو په علم نه په تعلیم نه د دنیوالو سره سیالي وګټو او سیالان شو. نو همدغه رقم په سرحد کې چې ډویرن کرغړنه کرخه دی چې د انګریزانو په وخت کې تیره دی چې کوز او بار پښتون سره جلا کړی دی، هغې کې مو ډېرې هلې ځلې کړي دي، په قومي لیول نه خپل حدودات مو ساتلي دي. هغه سیمې چې 50 کاله 80 کاله څوک نه وي راغلي مو بیرته خپلې کړي دي، خپل ولس ته مو سپارلي دي. همدارنګه هم سرکونه وو چې تاسې ولیدل چې 2 سیکشنه سرکونه پاخه شول، یو سیکشن پاتې شو. تحولات راغلل چې د احمد خیل ولسوالۍ نه اریوب ولسوالۍ پورې دی چې هغه تقریبا 18 کیلومتره دی. نو اوس سبا یې موږ غوښتي ولسوالۍ ته چې هغه ډونرانو اعلان کړی دی چې نیمګړې پروژې که مکاتب دي که روغتونونه دي که سرکونه دي مو یې بیرته رغوو. نو کیدای شي انشاءالله د 18 کیلومتره سرک ورغول شي. همدارنګه هم نوره قومي شخړو کې ځنګلاتو کې یعنی نورو په ډېرو مسایلو کې مو برخه خاصه د خلو د ځاځي قوم په سطح چې کوم سرنوشت ټاکل کېږي انشاءالله مو برخه ورکړي. خلو مو ته خپل مشران او ولسونه مو غواړي، دا باور په مونږ لري، دا اعتماد مو ساتلی دی. دوی دپاره یو خادم په صفت وسکر و نوکر په صفت احسان. نو د قومي مسایلو ستونزو کې لکه د معرب برخه شوه او د زراعت برخه شوه، صحت برخه شوه او سرحد کې ستونزې شوې. همدارنګه د سرکونو ستونزې دي، ځنګلاتو ستونزې دي او د تعلیم و تربیې ستونزې دي. مو غواړو چې د خپل سیمې نه د خدای په امداد سره یو علمي سنټر جوړ کړو چې هر وخت د ځوانه طبقه آینده نسل مو تعلیم و تربیه ونخلي، علم ونخلي او د علم د تعلیم تربیه په ګڼه سنگار نشي ښکلي نشي، مو ته بله د خلاصون لاره نشته، خاص نجات لاره هم دا دی. نو کوشش ما هر وخت کړی دی چې د ځاځیو قوم په سطحه چې 4 ولسوالۍ دي، اریوب ځاځی ولسوالي، احمد خیل ځاځی ولسوالي، ډنډه پټان ځاځی ولسوالي، میدان ځاځی ولسوالي، ګردیز، کابل چې مو ولس دلته میشت دی او چې کله د مو ولسونو برخلیک ټاکلی کېږي سرنوشت، نو د قوم ولس په مونې باور ساتلی دی، مو غواړي او مو سره خبره کوي، مو هغه مجلس کې هغه سرنوشت کې برخه خلو خپل نظر وړاندې کوو انشاءالله تعالی. او خپل قوم دپاره د یو خادم په صفت، د وسکر په صفت و د نوکر په صفت، د مشر په صفت نه د قوم مو پوروړي یو، احسان په چا نه کوو، مو د قوم پور نشو ادا کولی. دا د مو قوم دی، دا د مو ولس دی. مو به هر وخت کوشش کوو چې د قوم ته د خادم په صفت خدمات وړاندې کړو. مرسی صدیقي صاحب، تاسو خدمت کړی هم دی، خدای دې نور توفیق هم درکړي، خدای دې اوږد عمر درکړي. صدیقي صاحب ته د یو غزل ډالۍ وي: مشره راپاڅه ټول سوځېږو کور مو اور اخیستی، مشره راپاڅه ټول سوځېږو کور مو اور اخیستی، پښتون تباه شو کورنیو جګړو زور اخیستی، او له موږ یې وړی دی د امن فضا ښار د امن، څه هغه سره مو امن وړی او څه تور اخیستی. اوس مو د ښار ښکلا بدرنګو کې بدرنګه ښکاري، تیر ځل مو جوړ کړی لګښ مو ورته پور اخیستی، او نه پرې پوهېږم چې دته کوم ضرر رسوي، نه پرې پوهېږم چې دته کوم ضرر رسوي، یو ظالم زموږ ځوانانو پسې لور اخیستی. او دی عارف شاه شوقي زما له عمر زیاته جګړه، دی عارف شاه شوقي زما له عمر زیاته جګړه، دی انقلاب رانه د پلار او نیکه کور اخیستی. صدیقي صاحب سره عمر بنډار همدومره و د کلتور په برخه کې، لکه څرنګه چې مونږ مو د ځاځي بابا ادبي کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار د کلتور په برخه کې صدیقي صاحب سره و. نو ښکلي معلومات یې راکړل. خدای دې وکړي چې تاسو هم خوښ شي. تاسو دا پوښتنه وه ملي پارک و سرکونه نور ډېرو دوستانو پوښتنه کوله، ټولو معلوماتو نه یې رڼا ته واچوله. نننی بنډار مو له صدیقي صاحب سره همدومره و دوستانو، تر بل بنډار چې له داسې تکړه شاعر، مشر او داسې کسانو سره درته حاضرېږو. موږ ټولو ته اجازه راکړئ، شیخ نواز روحاني صاحب، خیرجان یارمل صاحب، جهانگیر جهانی صاحب ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی ذات مهربان خدای سپارو. د الله په امان.